شراب زوی ها بابا هغه ورځ خو عثمان مرکه راستولې وه د چارګل دپاره ښه نو نن عثمان راځي چارګل به هم ورسره راسي ها موږ به هلک وګورو ښه که مې هلک خوښ شو نجلۍ به ورکړو صحیح دی بابا نجلۍ خوښ د بل د کور ده صحیح دی بس بابا چې چارګل یې راوستی چارګل به وګورو که چارګل سم هلک کړو بس ور بیا کوڅې کړو او ورته یې هلک وګورئ بیا به سلا سره پر وکړئ سمه ده صحیح دی چارګله زویه ها بابا چیش کوې مور راته ویل واښه وکړه غواړه واښه راوړه ته واره دا واښه پرېږده زویه زما خبره واوره یا بابا زه ور واښه کوم بیا مدې ویي ته راولاړ شه دلته راځه خبره درته کوم ها څه وایه راځه زویه زوی مې ستا مرکه کړې ده نو هغو راته ویلې وله هلک موږ ګورو نو راځه ستا خو سترګنۍ هلته راته ناسته ده تا به وګورې بیا به راشې بیا به واښه وکړې کور ته بیا ویسې امبه خسرګنې نو په ما څه کوي په ما څه څه دي زوی ما ګوري یا زویه دا د پښتنو رواج دی هلکان ګوري خلک انجلۍ ګوري موږ انجلۍ کتلې ده اوس دوی تا ګوري و به دې ګوري زویه نه به دې څه خبره ده نو صحیح ده بابا درځه یا زویه خبره واوره هلته د خسرګنۍ در مخ چې دی هوښیارې خبرې کو بېوقوفه خبرې چې ونه کې یا بابا زه خو هم ستا زوی یم زه ډېر هوښیار یم دی خبرې به وکړم زه دی باریان چې که سره و زویه بېوقوفه خبرې مه کوه صحیح ده راځه راځه وعلیکم السلام عثمان خان جوړ خوشحاله ښه نو ښه په خیر راورسېداست والله ښه په خیر راورسېدلو ورور ښه زه ډېر ښه اوس خدای په خیر راورسولاست شراب زوی ورسه مېلمنو ته چای وراواخ صحیح دی بابا زه به چای راواخلم عثمان خانه چای در واخ چارګل زوی چای در واخ بابا ها زویه بابا څونه سرایان دي د شیدو د چای په سر باندې مالګه اچولې ده